سلامونه او وخت مو بخیر. پام مو راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمه او رسۍ خبرونه ته. نن دوشنبه د کب 11مه نیټه ده چې د 2014 کال د مارچ له 2مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته د جلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرو سره د بګرام پر فضا د پاکستان د جیت الوتکو هڅه شنډه شوه. امنیتي سرچینې وايي افغان ځواکونو د کوټې د پولي اردو په وړاندې هوایي بریدونه ترسره کړي. بلوچستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو عملیات پیل شوي. او وروستی خبردار چې سپاه پاسداران وايي د تاریخ تر ټولو سخت عملیات پیلېږي. خبرونه د بګرام پر فضا د پاکستان د جیټ الوتکو هڅه شنډه شوه. د پروان امنیتي مسؤلین ویلي چې نن سهار د بګرام هوایي اډې فضایي حریم کې د پاکستان پوځي رژیم د څو جیټ الوتکو د بمبار هڅه د افغان دفاعي ځواکونو له لوري شنډه شوه او هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د پروان امنیتي قومندانۍ ویلي چې د زړورو دفاعي او هوایي ځواکونو چټک او مسلکي غبرګون د دښمن تحرکات شنډ کړل او اړین قاطع ځواب یې ورکړ. تر دې مخکې د پاکستان پوځي رژیم په پکتیا او ننګرهار کې هوایي بریدونه کړي وو چې لسګونه ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. امنیتي سرچینو ویلي چې افغان ځواکونو نن د کوټې ښار پر قلي اردو هوایي بریدونه ترسره کړي. د سرچینو په وینا دا بریدونه د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې د بمباریو په غبرګون کې شوي دي. تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه چې زیات نه دي خپاره شوي. بلوچستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو عملیات پیل شوي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان پوځ نن د بلوچستان ایالت په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو عملیات پیل کړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې دغه عملیات به د بلوچستان د مرکز کویټې په کچلاغ، سریاب، ختیځ او لویدیځ، پایپاس، پښتون آباد او یو شمېر نورو سیمو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د پاکستان پوځي رژیم له تېرو 2 ورځو راهیسې په دغه هېواد کې د افغانانو د نیولو، زنداني کولو او جبري ستنولو بهیر چټک کړی دی. او وروستی خبردار چې سپاه پاسداران وایي د تاریخ تر ټولو سخت عملیات پیلېږي. د ایران سپاه پاسداران د عامه اړیکو څانګې ویلي چې د ایران د وسلوالو ځواکونو د تاریخ تر ټولو سخت عملیات پیل شي. ایراني رسنیو د چارواکو له قوله ویلي چې دغه عملیات به د منځني ختیځ په یو شمېر هېوادونو کې پر امریکایي اډو ترسره شي. سپاه پاسداران ټینګار کړی چې دا اقدام په سیمه کې د وروستیو بدلونونو په ځواب کې کېږي. د عملیات د دقیق وخت، ځانګړو اهدافو او لورو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومن شو.